شګۍ اوسېدونکی یم. زه نوم مې مصطفی دی، د پلار نوم مې علمزیب دی. شګۍ اوسېدونکی یم. زه دا خرڅوم، لور خرڅوم، معیاري خرڅوم. په دې کې زما دغه 200-250 روپۍ ورځ کېږي. په هغې زموږ ګزاره نه کېږي. بې کار کوي او حکومت موږ سره مرسته نه کوي چې دغه ګرانۍ ورځ په ورځ کاروبار به نور ودرېږي. زه کله 300 روپۍ ونه ګټم، کله 300 روپۍ وګټم، کله 300 روپۍ هم ونه ګټم. درې کاله کېږي دا کار کوم. مشران وروڼه دغه 2-2.5 ورځ راغلی، موږ مزدوري راسره کړې وي، کله پکې تاوان وشي.